سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. دغه ویډیو د هغو افغانانو لپاره ده چې امریکا د تخلیې له لارې راغلي دي. که چیرته ستاسو ورک پرمټ ایکسپایریږي او یا هم ایکسپایر سوی وي، نو په دغه اواخرو کې د امریکا د مهاجرت ادارې یا USCIS زیاتره هغه افغانان چې پرول سوي دي په 2020 کې هغو ته ځینې نوټس استولي. دغه نوټس د اډیشنل اکشن نوټس نومیږي. که چیرته تاسو ته راغلی وي نو تاسو کولی شئ چې دغه نوټس له خپل پخواني ورک پرمټ سره وکاروئ. نو تر هغو تاسو نوی ورک پرمټ راځي، تاسو کولی شئ چې دغه نوټس له خپل پخواني ورک پرمټ سره DMV ته وروړئ تر څو تاسو لیسنس ایکسپایر نشي، او همدارنګه کولی شئ چې سوشل سروس د میډیکل او فوډ سټامپ په خاطر یې وروړئ، او همدارنګه تاسو کولی شئ له چا سره چې کار کوئ له کومې کمپنۍ سره خپل امپلایر ته وروړئ تر څو پورې تاسو له کاره ونه باسئ. او که چیرته تاسو تر اوسه پورې نوي ورک پرمټ ته درخواست نه وي کړی، نو تاسو کولی شئ چې خپل نوی ورک پرمټ ته د C11 کټګورۍ لاندې درخواست وکړئ او خپل نوی 2 کلن ورک پرمټ ترلاسه کړئ. او همدارنګه که چیرته تاسو ته دغه نوټس راغلی وي، نو تاسو کولی شئ چې د I-94 صفحې ته لاړ شئ او د I-94 له رسمي صفحې څخه خپل نوی I-94 ډاونلوډ کړئ چې هغه کې ښیي چې د تاسو پرول تر 2025 کاله پورې تمدید شوی ده. مننه.